میاش په دغه ورځو کې اعتکاف والا عمل راځي. اعتکاف ویل کېږي په جمعات کې د اعتکاف په نیت سره ایثارې روت. او به اعتکاف محترم زمون فقهای احناف درې قسمونه د اعتکاف لیکلي. یو واجب اعتکاف دی، دویم سنت اعتکاف دی، او دریم نفل اعتکاف دی. واجب اعتکاف چې یو انسان نظر ومني یره که زما د پلان کې کار الله پوره کو، د پلان کې کار می وشو، مثلا زما پلان بیمار دی غخشو الله خکو، یا بهر دی الله کلی تراوستو وطن تراوستو، نو زه به اعتکاف کوم. ما باندې د الله د پاره اعتکاف یا اسی یو سره ومني په خپل ځان باندې اعتکاف، نو دا اعتکاف واجب دی، د دې پوره کول په دې باندې ضروری دي. دویم سنت اعتکاف. سنت اعتکاف د رمضان مبارک په د اخرنۍ عشره کې د شلم ورځ د رمضان مبارک د دې د ماخام نور پریوتو نه مخکې مسجد ته راتلل او د کله چې د اختر میاش په نظر راشي تر دې ساعته پورې مسجد کې د الله ورځې تیرول دې ته سنت اعتکاف ویل کېږي. دا د دې ورځو نه کم نه وي او دا صرف د رمضان مبارک په دې اخرنۍ عشره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا په پابندۍ سره کړه، یو کال دا نه دی پرېښ. علما فرمایي د دې د عظمت دپاره، د دې د اهمیت دپاره دومره کافي ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کال دا نه دی پرېښ. او دریم نمبر نفل اعتکاف. نو د نفل اعتکاف څومره وخت به کوي د هغې دپاره څه اندازه نه ده معلومه. پوره ژوند او زندګي کې انسان نفل اعتکاف کولی شي یا او د کم از کم مدد دی. حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله مسلک خدا له چې کم از کم یو ورځ، او امام محمد رحمه الله فرمای فتوم داغه په قول باندې ده چې یره کې سړی یو مین د پاره مسجد ترازی او د نفل اعتکاف نه تو کې دار دې لپاره نفل اعتکاف اعظم تبلیغ وروړي کنه جمعه ته چې کله راځي خبر ادن نه کې د اعتکاف نه توګه ځکه دلته تم معتکف شو، الله بدر تر معتکف اجر او ثواب درکې د اعتکاف. نو محترمو دیش بو کې اعتکاف کیږي او دغه اعتکاف به ډیر زیات اجرونه او ثوابونه راغلي دي حدیثو کې. دغه اعتکاف ته سنت مؤکد علی الکفایه، سنت مؤکده علی الکفایه ویل کیږي. کله پوره محلې د طرف نه یو کس دا وکینو د پوره محلې ولا غاړه به ازاديږي، او که په مرم محلې کې یو قسم ونه کې مسجد کې یو قسم کې نه هغه مسجد چې پنځه ټیمه مونږ بکیږي، جمعه کې بکیږي او کنه کیږي، که یو قسم ونه کې نو ټول علاقې ولا غاړه بند راغو ګناګار دی په دی باندې. او محترمو دومره زیات اجر او ثواب دغه اعتکاف لري. علماء کرام فرمایي مثال داسې لري لکه یو سړی چې د چا کور ته راشي او د هغه په درشل باندې ورته کښېني، تر هغه وخته پورې د هغه نه نه ځي تر څو چې د مطالبات نه وي منلي. تاسو ګورئ د یو انسان څوک چې درته کور ته راشي، دشمن هم درته راشي، په دروازه درته پرېوځي او پروتي درته بار بار خپله مطالبات درنه کوي، یقینا یو شریف انسان دې تر څو پورې چې هغه مطالبات نه پوره کړي هغه کس دې نه ځي، نو د یو شریف انسان اخلاق د تر دې خبرې اجازت نه ورکوي چې دا کور دروازې ته کوم کس راغلی دی دا دې زه محرومه ولېږم. نو دا خو د کائناتو خالق او مالک درشل ته راتلل دي، دا خو د کائناتو رب چې هغه د اویا میندو نه زیات مهربان دی، دا خو د کائناتو هغه خالق ته راتګ دی، هغه درشل ته راتګ دی چې هغه د بندګانو د بخښنې دپاره د مغفرت دپاره معمولی بانه لټوي. او د اعتکاف بل لوی خبره ده انسان دا شپه کې بیا موزي. رسول الله صلی الله علیه وسلم رمضان مبارک اولنۍ لشپه اعتکاف وکړ، به روسته د منځنۍ لشپه به اخرنۍ شپه وی فرمایل ول تاسو کې چا ما سره اعتکاف کړی دی نو لغه دی ما در ليله القدر شپه د قدر د التماس دغه د تلاش لپاره ما اولنۍ عشره اعتکاف وکړو، هي کې ما ته ملاو نشو، به پر منځنو کې ما اعتکاف وکړو، به ما ته یو فرشتي په ذریعہ خبر ملاو شو چې دا په اخرنۍ لسورځو کې دا نو تاسو کې چا ما سره اعتکاف کړی هغه د اخرنۍ لسورځو ما سره اعتکاف وکړي. نو په دې کې شپه د قدر ده او علما لیکي معتکف دی که ادم وي د خوب الله رب الجلال په عبادت کې ورله حسابوي.
نو کته مدم یې الله په کور کې راغلی د الله په درشل باندې د طریقې دی استاد خوب چې دی دام الله ته حسابي استاد خوب هم په عبادت کې الله رب الجلال حسابي د دې وجنه محترمو ډېر لوی اجر او ثواب لري حافظ ابن قیم رحم الله فرمایي وای د اعتکاف معتکف دې په دې وخت کې د پوره انسانیت نه کټ شي د در سره کټ شي مانوسیت ختم شي د انسانانو سره د راشي الله سره دلتي د الله ملمشي د الله طرف ته دل جمعي راشي مانوسیت د بندګانو نه د مخلوق نه ختم شو د الله سره مانوسیت پیدا شو نو که سړی په دغه معنی سره اعتکاف وکړي یقینا محترم ردین بل لوی د اجر او ثواب خبره نشته ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ابن عباس رضی الله عنه راوی دی ان رسول الله قال في المعتكف ويعتكف الذنوب ويجرى له من الحسنات رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا معتکف د ګناهونو نه اعتکاف کوي یعنی د ګناهونو نه بچ ساتل شي اوس چې سړی په جمعات کې ډیرا چولې دا یقینا د ګناهونو نه بچ دی په سره او لیکل شي در پر د نیکونو کعامل الحسنات كلها ګور بعضی عبادتونه نیکی د سی وچ د معتکف شو وسره نشي کولای مثلا د چا جنازې ته بلاړو د چا بیمار پرسۍ ته بلاړو یا نور به د ثواب کارونه پاږي کې وکړه چا سره به خېګړه وکړه اوس دلته د معتکف دغه کارونه بند کړل شو هغه نشي کولای الله به ورته راغي اجرونه او ثوابونه دغه سي عمل نامه کوي